افغانستان کې د انټرنیټ بندېدل په حقیقت کې یعنی د رڼا د یو د ډیر لږ څرک بندول دي. چې کله مکتبونه بند سول نو زیاتره زده کوونکو دغه غوښتنه درلودله چې دوی غواړي خپل درسونو ته ادامه ورکړي، که په آنلاین ډول وي یا که په آفلاین ډول وي. یو څه وخت وروسته زما خپله دا پلان سو چې زه دغه زده کوونکو ته د کوم عصري مضامین چې دي په خاصه توګه فیزیک او کیمیا او ترڅنګ یې د انګلیسي ژبه دغه هغه مضامین دي چې یعنی تقریبا په اوس وخت کې د دوی زده کول چې دي زما په فکر سره چې ډیر مهم دي. نو ما کوشش وکړ چې زه دوی ته دغه کلاسونه د ګوګل میټ د لارې ځینې کلاسونه د دوی سره اټینډ کړم چې زیاتره زده کوونکي په هغه کلاسونو ته راتلله. موږ یو مشخص وخت ټاکلی و، په هماغه وخت کې و دوی د خپل درس ته راتلله. اووم ټولګي څخه نیولې تر لسم ټولګي پورې د فیزیک او کیمیا مکمل درسونه زما پر یوټیوب چینل باندې پراته دي چې هغه ټوله ما ریکارډ کړي دي. د دې څخه استفاده وکړي او زیاتره زده کوونکي چې هغوی په پښتو خبرې کوي او د کندهار زون اوسیدونکي دوی د دې ویډیوګانو څخه ډېره استفاده کوي. دا چې انټرنیټ په افغانستان کې بندیږي د دې هغه مستقیمه اغیزه لومړی پر دغه افغان میرمنو باندې ده چې دوی کار ته نشي تللی، آنلاین ډول سره دوی خپل کارونه مخته وړي. دوی حضوري صنفونو ته نشي تللی بلکې دوی په آنلاین ډول سره کوشش کوي چې زده کړه وکړي. دا پر هغو کسانو باندې دغه اغیزه لویږي چې هغوی خپل د اولادونو لپاره یو نفقه برابرول.